محمد رسول الله دنیا ته د پیر پر ورځ راغله. بعض خلق د پیر ورځ ته د ګل ورځ وي. رسول الله علیه السلام ته نبوت د ګل پر ورځ باندې ملو شوی او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام آقای نامدار فخر الانبیاء دو پیر پشپ باندې ورتا ډومبه وحم نازل شوی دا او د پیر په ورځ او د پیر پشپ باندې ورته نجات ملو شوی دی او د پیر په ورځ او د پیر پشپ باندې کعبه فتح شوی دا او د پیر په ورځ او د پیر پشپ باندې رسول الله وفات شوی دیو د پیر پشپ باندې رسول الله معراج مبارک تم تللی پدې به ماشاءالله پوي. بیبی خدیجه الکبرى د وفات درد جناب رسول الله ته حاصل شوی. د ابي طالب درد رسول الله ته حاصل شوی. رسول الله د مکی په کوسو کې ډیر لګېدل او خوښ شوی او زخمی شوی. د طائف په کوسو کې رسول الله علیه السلام نو ویني بهیدلې. د دوانو جانو سردار باندې کفار مکه لري چولیو غنګي او ډیرانو نو سوټه په غرزولې. د دوانو جهانو سردار ته الله تسلی ورکي او رسول الله علیه السلام سره الله خپل مینه کوي او دا ورله سره کې یو ډاډګر نه چي. الله دې ستاسو زمونږه ډاډګر نه او فرمایي. رسول مقبول د خدیجه بیبي د وفات نورستو دردمند دی. د ابي طالب د وفات نورستو دردمند دی او تمام درد او زخمت د رسول الله په زړه باندې دی. نن بیبي عائشه ته فرمایي چې زم د ام هانی کړم. چا کړم؟ ام هانی کړم. دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ترور کېدا. فرمای چې خپل ترور تسلی راکې او زم د کعبه طواف وکما 2 رکعات مونږ وکړو. بیبي عائشه فرمای چې رسول الله علیه السلام روان شو زور پسې روستو ګورم چې د مکی کافران اسنا محمد رسول الله ته تکلیف ونه رسي. نیغ راغی د دوانو جهانو سردار قائد نامدار د خانه کعبه ته. خانه کعبه کې لبیک او طواف او فرمایا او 2 رکعات منځ وکړو. د منظر بعد بدن باندې درنواله راغی. غایب نه आवाज کیږي چې ستاسو بدن سپکواله به ال راشي چې ته خانه کعبه په دې ختیم کې لږ عبادت نورم او فرمای او بیا هم دلته صادر واغوندې او ختیم کې آرام او فرمای. مازیګر دې غټان اوریز راغلي. الله فرمای باران اوروي د تمام اسمانونو فرشته بل لاندې کوزيږي چې ګرد او غبار ختم شي. نری باران اوریدل. علماء لیکلي دي چې پکې اترم جنتی را اوریدل چې ملک تمام خوشبوئی شي زګه د جنت فرشته زمکه تر رواني. د عرش او د فرش تعلق جوړيږي. د عرش او د فرش محبت جوړيږي. د عرش او د فرش الفت جوړيږي. رسول الله فرشیو سشو او رب لا یزال عرشی دے. رحمت للعالمین فرشی دے. رب العالمین عرشی دے. نن با عرش و فرش یوزے کی بارانو نرے ہوا چلی گی. محمد رسول اللہ صادر واغس ختیم کی ادد خو رسول اللہ علیہ السلام و استرگی میں پٹی دے ازر میں بیدار دے. ځکه انبیاء هغه خوب نه کوي چې په کوم خوب کې ظلم ودشي. د انبیاء
سترګې پټي وي خو زړه بیدار خبرو باندې خو پويږي رب لا یزال ګور لاندې د جبرئیل امین ته الله واس کوي جبرئیل ځان سره میکائیل او اسرافیل عزرائیل هم ځان سره ملګری کا جبرئیل امین اعلان کوي یا عزرائیل میکائیل اسرافیل راشا نن دا الله دربار ته سلور واړه فرشتي بازریګو فرشتي راځي دا الله دربار کې سر ټیټ ک لبیک یا الله مو حاضر یو الله ورته اړوي فرشتي ک میکائیل د نو او یا زره فرشتي د جلوس ځان سره واخلا صبر بیدار لکینه اسرافیل علیہ السلام او یا زره فرشتي ځان سره والا او داسې عزرائیل تو قتل ویلته په خپل ځای کې ناشته خو او یا زره فرشتي ځان نا چار چا پیر قدرت جبرائیل امین عرض کوي یا الله نل میزان سره د اسرافیل او میکائیل مرګرتیا ولدا الله ورته وای نن محمد رسول الله زګورم چې په خانه کعبه کې ود پروت دی نن بعرش او د فرش تعلق جوړیږي نن بعرش او فرش محبت جوړیږي نو جبرائیل امین او میکائیل اسرافیل ته وای چې ما ټول جهان ما تل کړی نه بستور روان وي نه برون نور روان وي نه بس پوګمه روان وي نه به هوا روان وي نه به ګرمي روان وي تمام کائنات په خپل مقام ودرولې دي ته به کائنات څنګه ودرې د دې غړې نه مخامخ سل وباسه ها کائنات په ټول ځای کې ده بیا یو بجنا پدې یو بجه ته سل وباسه او سبا یو بجه بیا د یوې بجې نه بیا روان شي خبر الله وی د تمام کائنات سل میں اوستو صرف زبو د محمد رسول الله خبرې جبرائیل امین وی یا الله شیطان سره بس کیږي الله وی شیطان ته به قیامت پورې مهلت ورکړي دي خو نن بیا هغه شیطان هم ود کړی دی اسنه زمو د حبیب مخ کې څه بنګوال شي عربي الله دې د دو محبین او د دوستانو منځ کې اغیار مراولي او تا ته یو کړي ما تبولا غمازن خپل مدها تر سر کوي شیطان خو غماز دکړي بیا وای د چا پخله چې دوکنه شي غمازان ډیر دی ګوره تیر بد باسي خبردار شیطان زمو مخکاره به توپ کوي او د کړه مره جبرائیل امین او یو زره فرشتي ځان سره واخلای او په کم جنت کې چې ما اتیا زره او یو لک براقونه تیار کړی دي په هغه براقونو کې داسي او براقو ګوره چې محمد رسول الله علیه قابل وي یا الله څنګه براقو ګورم الله ورته فرمایل چې ډیر لړوي چې محمد رسول الله خطو کې تکلیف نشي نډیر چې چې رسول الله په د پاسه کې نو بدرنګ او بدی ښکار نشي داسې براقو جبرائیل امین چې څو وخت راغی او یا سره فرشته ور سره دي د دواړو جهانو د سردار د پاره براق خوخی چې ار یو براق لرازي نو د کافور او د مشکو د عنبرو نه جوړ دی د ار یو وزرو د مشکو د عنبرو خوشبوئی خيږي د جنت زین په باندې پروت دی و یو براق لراغلم چې دومره جړلې چې دریاب د اوخ کو نه داسې روان دی او داسې روان دی او چې مانده او کوته دی
زرا لړ شم اے براقتا جړلې ولدي د جنت په دې دومره خستو چمنونو کې ولې د سرېږي دا ټول خوشاله دی او د خدای بنده داته ولې جړاک هغه براق ورته وای چې په لمدو غوخو مې اور مبلوا مالګي په مدړو د خدای بنده تپوسو کوي چې دا ولې جاړي ما ته د آدم علیه السلام د پیدایش نه 500,000 کال وړاندې یو خبر راغلی چې محمد رسول الله په آدم علیه السلام زامنو کې پیدا کیږي هغه به دومره ښایسته وي چې هغه ته به اونم سجدې لګوي جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم اغه محمد رسول الله تبع اونم سجدې باندې راځي کانی به درود وای سلام وای کائنات پټول داغه تابعداري د زنګل زناور بم پاغ ایمان وروړي ماران بم ایمان وروړي لړمان بم ایمان وروړي زمری بم پی ایمان وروړي تمام فرشتگان بداغه دلیدو ارمان کوي نو الله به په یو براق باندې ځاله بر عرش لراخیږي یو براق ور پسې بیاي ورته وی جبريل زچ داغه د خبر شوما نو مې چې الله په ما د جنتونو خوراکم پزان حرام کو حرام در باندې پدې جاړو مچ اسنه هغه محبوب چرته بل غونده کې اسو براق باندې سور شو په ما سورلیونه کې نو دی وجه نه جاړم اوس استه د رسول الله د سورله ارمان کوي دنه معلومه ده چې رسول الله علیه السلام کې کمال شتا کنه بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وای بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله در رسول الله کمال زیاد سے جمال زیاد دے جبرائیل امین راغے اغا استوی تو مجاړه چې تا د رسول الله په فراقت کې دومره جړا کړې ده نو تاور لبه میکائیل ورته وی الله وی چې مزیدار براغ ځان سره کا ورته وی او میکائیل د دې است ډېرې مودې ارمان دی چا چې جړا د محمد رسول الله پس 500,000 کال اړوان دي د آدم نه کړی را چا چې پزان د جنت مزیدار خوراکونو غیاګان حرام کړی دي ار اصل چې راضی ورته یا براق من اين اكل تاکم زید خوراک کړي ورته رعیت فی الجنه ما به خوراک د جنت نکو او چې دل راغی ورته لا اكل ولا اشرب نو خوراک بکوم او نو بس کا کوم تر هغه چې محمد رسول الله زما انتخاب ونش ورته میکائیل نو خو ډیر لوړ دی او نه ډیر چته نه ډیر وګد دی او نه ډیر لنډ دی دا زما د محمد رسول الله سره خایږي دا غینو میموناو څه شو میمونا د دوانو جانو سردار د پاره چې جبرائیل امین دا روان شو الله تمام جنتونو ته اعلان کړي چې نن وګوره هغه خایس راضي چې دا هغه خایس می
او یا پردے غائبانه په مخ باندې چول دي دنیا کې زه د محمد رسول الله خایس لا چاته نه خیمه داغه نه به یو فرد لرکوم اے د جنتونو حروغ المالو نن ځانو نه ډېر مزیدار کې او خسته کې محمد رسول الله نه به یو فرد لرکوم او تاسو ټول په شرمېدلې ولاړې د کچا یو قسم له خایس الله دې غدیدار مونږ لپاره حروزان جوړ کو جنتونه بازارونه محلونه نن په زیب و زینت او ډول او سنگار کی دي الله جبرائیل امین تاواز کوي چې اے جبرائیل امین محمد رسول الله لخذ خطبه نه بیدار زبه پاسو یا الله زیول نه پاسو الله او ته دا زما محبوب دې ما د پاره د طائف په کوسو کې وهل خړلې دي کنزلی تیر کړی دي زما وحدانیت د پاره په خلکو ګنګې چولې دي زما د توحید نشو اشاعت د پاره په زخمونه جوړ دي خلکو په ډیرانو غرزو ور باندې سوټیو ګنګې غرزولې دا نو ما د پاره تکلیف تیر کړی دي محمد رسول الله نن اود دي زبې په خپل باندې بیدارو ما سبحان الله ثم سبحان الله جبرائیل امین چسترګ محمد رسول الله باندې زو غړو ما نو باقی بیا ستا کار دی الله ورته ما یلیق بشانه بر نګوري د رسول مقبول خالج براق رو رسید او یا زر فرشته دی خو ولاړی دی او یا زر داسه او یا زر داسه او یا زر شاته ولاړی دی رسول مقبول چدا سے او قتل یو طرف تم فرشتي دی او داس لاس په نام باندې سرونه ټیټي او درود او سلام وي سوي درود او سلام وي ولی به درود او سلام ځکه چې الله په خودي وي رسول مقبول چې خیډړه تو قتل او یا زر فرشتي لګیا دي صلوا علیه و آله وای صلوا علیه و آله خیډړه د आवाज دی صلوا علیه و آله غسډړه د आवाज دی صلوا علیه و آله مخنه आवाज دی صلوا علیه و آله شان आवाज دی صلوا علیه و آله رب کریم د عرش د आवाज دی صلوا علیه و آله د فرش د आवाज دی صلوا علیه و آله تمام کائنات پر رسول الله باندې شاباش او درود سلام وي چې رسول مقبول سترګې وغړولوي قتل اسمان نن یو مزیدار غوندې جوړ شوی او زیب او زینت ډول سنگار کړي رب رحیم جبرائیل امین ته وی چې زړه خو بیدار او سترګې وغړولې جبرائیل امین اوس به حبیب د صادر نه مخ چکولاوي تبه څنګه خدمت کې جبرائیل امین د او یو میلو مقدار نه رستو په مزغون د ګوډا داسې پزمکه باندې کې خودا او رسول الله علیہ السلام دی خپوته جبر او غزولا الله ورته ګوري جبرائیل امین د محمد رسول الله د خپې تلیل جبر اوړه او په مزه مزه په دې جبر باندې داسې جبرائیل امین داس کې اے اللہ داستا محبوب کبریا نے دا محمد مصطفیٰ نے دا امام الانبیاء نے امام الاتقیاء نے امام الاولیاء نے امام الاہدیاء نے محمد رسول اللہ نے یا اللہ چتا اغتاج کم تا چې د جنت نوړان دي تا 50 زره کال وړاندې په خپل لاس جوړ کړو هغه تاج چې څوک په سر باندې دی نو هغه د تاجدار مالک سره داسر کول پکار دی لکه څنګه چې زه کوما الله ورته دا تسکه ویل زما جبه د محمد رسول الله په تلیخه ولګيږي نو تکلیف ملو نشو بیدار وشي
رسول مقبول چې تلی د خپې پورې جبو لګیدا خبر باندې خو پويږي کنه زه بیمار یم دعا کوي چې خدای صحت راکړي سخت ټمپریچر تبه مې